د کابل پوځي روغتون کې د چاودنې له امله 23 کسان وژل شوي دي. اسلامي دولت نوموتې ډلې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستریز روغتون د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې منلی دي چې لږ تر لږه 23 کسان پکې وژل شوي دي او تر 500 نور ډیر زیات ټپیان شوي دي. یوې سرچینې بي بي سي ته وویل چې مړو کې ملکي خلک او طالبان شامل دي. سرچینه وایي چې په وژل شوو کسانو کې د کابل د کل اردو قومندان مولوي احمد الله نورزی هم شته چې د اګست پر 15 کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته تر ټولو مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د ولسمشر د میز تر شا کښېنستی. ملګرو ملتونو دا یو بوږنوونکی برید بللی دی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د دې ټولنې استازي یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي هغه بریدونه چې روغتیایي کارکوونکي او ولسي وګړي پکې په نښه کیږي له بشري حقونو او بشرپالنې له قوانینو سرغړونه ده. په وژل شوو کې هغه طالب قومندان هم دی چې ولسمشر غني د حکومت له پرځېدو په لومړي ساعتونو کې له خپلو وسلوالو سره هارک ته ننوتلی و. د وسلوالو طالبانو مهم قومندان احمد الله مخلص چې د کابل د نیولو وروسته تر ټولو لومړی کې هارک ته ننوتی و د کابل په 400 بستریز روغتون کې د تیرې ورځې په برید کې وژل شوی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې احمد الله مخلص د کابل کل اردو قومندان هم و او 15 ورځې وړاندې یې دویم واده هم کړی و.